Consulting کیټس خلاص کړی تقریبا 9 شپې کېږي. ښه نو اوس په دې کې موږ تاسو چش واخلو ستا خوښ دی هغه شی ستا خوښ دی هغه شی مال دې ولې کم راچولی نو خو دغه وس ته وایي ښه دا تقریبا څو خرڅ کوي چې دا ډکۍ ده ټکوان تقریبا پیسې خو نو ډېر غواړي هو موږ باید ګزاره به وکړي چې ښه د وړۍ څو دنده پر کوې بس کوي 1200 کوي 1300 په هغې کې څو پاتېږي نو حساب نه دی ته کړی بس چې څه جمع سي 2000 بس بیا موټر ولاړ شي شي ښه 3000 جمع سي بس موږ په دا په در خوشحاله سو چې ته دا د خپل محنت کوې سبزي هم خرڅوې سبزي بس نه خلاصوي محنت کولو والا چې دی هغه د الله خوښ دی هغه الله هغه انسان خوښوي اوس به فلحال موږ یې څه زموږ فاونډیشن له طرفه به یې څه پیسې درکړو ته مال وله راوړه ته دا وشماره نو بیا به نور سیټ اپ نور هم انشاءالله در برابر بس دې له څه مال راوړه چې مال دې راوړي بیا انشاءالله نور دغه به هم در سره وکړو صحیح دی په در خوشحاله اوسې خپل محنت روزي کوې صحیح مننه کوره ده ماشاءالله زه والا ډېر زیات خوشحاله شولم چې دغه ځوان خپل همت یې نه دی بایللی خپل کار روزګار یې خلاص کړی دی د الله څخه غواړي خپل محنت کوي داسې خلک د الله خوښ دي څوک خپله محنت کوي موږ تاسو له پکار دی چې داسې خلک په معاشره کې سپورټ کو چې دوی خپل کار روزګار کوي اوس تاسو کتی سلو دکان یې خالي ولو مال شی نه وکړي او د ورځې 8 ساعته دنده کوله په 8 سوه کې یو 200 روپۍ به ورپاتېږي خو همت یې نه دی بایللی الحمدلله ستاسو ډونیشن مې ودې ته ورکړي نور به مې انشاءالله د ده سره به منډه ولو ولې چې داسې خلک محنت کولو والا خلک د الله خوښ دي